سلام، ورځ مو په خیر. زه مرهون یم. تاسو د راځئ چې پښتو زده کړو د سلسلې یو بل درس ګورئ. موږ نن په خپل درس کې د پښتو ژبې د اعدادو په اړه تاسو ته معلومات درکوو. په پښتو ژبه کې د نورو ژبو په څیر د اعدادو لپاره یو خاص سیستم موجود دی چې د هغه سیستم په پام کې نیولو سره د پښتو ژبې د شمیر او اندازې لپاره تاسو کولی شئ چې د هغه عددونه استفاده کړئ. پښتو ژبه د خپلو ګرامري او د خپلو نورو اصولو له مخې چې په ژبه کې موجود دي د پښتو ژبې اعداد په درې برخو باندې ویشل کیږي. لومړی اصلي اعداد دي چې په ګانګریټي توګه یوازې اعداد د خپلو شمیرو یا د خپلو رتبو په نظر کې نیولو سره تاسو ته وړاندې کیږي. د نورو ژبو په څیر په پښتو کې هم یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس تر لسو پورې حساب یوازې او ځان ته راځي. دغه کټګورۍ چې تاسې وینئ درې کټګورۍ چې تقریبا تر دېرش پورې راځي ځان ته یو خاص مشخصات لري، نو په دې اساس موږ دغه دېرش سره شمېرې تاسو ته دلته وړاندې کوو. یولس، دولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس، نولس، شل. یوویشت، دوهویشت، درویشت، څلرویشت، پنځهویشت، شپږویشت، اووهویشت، اتهویشت، نهویشت او دېرش. تر دغه ځایه پورې تر دېرشو پورې اعداد په عمومي توګه کم داسې اصول او تګلاره یا تیوري نه لري چې موږ تاسو ته وړاندې کړو چې د هغه په پام کې نیولو سره تاسې وکولی شئ اعداد زده کړئ، بلکې دغه اعداد په غیر فرمولیک ډول د یو څخه یولس راغلی دي، په دوه کې تاسې وینئ چې ای لوېدلی دی، دولس سوی دی، په درې کې تاسې وینئ چې ای په ای اوښتې ده او اخر کې لسو سره یو ځای سوي دي. دیارلس یعنې تاسې نسئ ویلی چې درېلس. دیارلس په څلور کې تاسې وینئ څوارلس سوي دي، لام یې غورځېدلی دی. په پنځه کې تاسې وینئ چې ای لوېدلی دی. په همدې توګه دلته تاسې وینئ چې موږ شل په ویشت باندې اړوو چې دا یو خاص د پښتو ژبې د اعدادو یو خاصه مشخصه ده چې موږ بغیر د دې چې یو خاص فرمول ولرو یا شل ووایو، یو شل نسو ویلی، دوه شل نسو ویلی، ځکه دا د پښتو ژبې یو خاص جوړښت دی. په دې اساس ویشت ورسره راځي. یو ویشت، دوه ویشت، درویشت، څلرویشت، پنځهویشت، شپږویشت، اووهویشت، اتهویشت، نهویشت او دېرش. دا تاسې دلته متوجه کېږئ چې ویشت ورسره یو ځای شوي دي، مګر له دې وروسته چې هر عدد راځي هغه صرف یو اصلي عدد، یو د هغه عدد هغه اصلي بل عدد چې ورسره راځي. مثلا دېرش تاسې کولی شئ یو دېرش، دوه دېرش، درې دېرش، څلور دېرش، پنځه دېرش، شپږ دېرش، اووه دېرش، اته دېرش، هغسې ټوله تاسې صرف د هغه لسو عددو څخه یو عدد رااخلئ ورسره اضافه کوئ. بیا تاسې وینئ چې څلوېښت، یو څلوېښت، دوه څلوېښت، درې څلوېښت، څلور څلوېښت، پنځه څلوېښت، یعنې یو اصلي عدد راخلئ، یو د هغه لسو عددو څخه یو عدد راخلئ او یو هغه غټ رقم. پنځوس همداسې یو پنځوس، دوه پنځوس، تر پنځوس شپېته کې هم یو شپېته، دوه شپېته، درې شپېته، په اویا کې هم یو اویا، دوه اویا، درې اویا. کیدای شي لږ لږ تفاوتونه راسي، مګر هغه تفاوتونه یا لهجوي دي یا په مجموعي توګه ځینې خاص فونولوژیکي مسایل دي چې موږ دلته د بحث څخه ځکه تېرېږو چې هغه یو ګرامري او ډېره لوړه مسله ده. نوي هم په همدې توګه یو نوي، دوه نوي، درې نوي، یعنې یو د هغه اولو لسو عددو څخه او یو د غټ رقم څخه. بیا چې کله سل ته راسو په پښتو ژبه کې داسې نه دي لکه د نورو ژبو چې یوازې سلو دوه، سلو درې ویل کېږي، یو سلو دوه، یو سلو درې ویل کېږي، په دې اساس چې یو باید حتما ورسره وي. بیا چې کله دوه سوه ته رسېږي، دوه سوه درې، دوه سوه څلور، دوه سوه پنځه، بیا چې درې سوه ته رسېږي هماغسې درې صرف سوه ورسره یو ځای کېږي او دا عدد ویل کېږي. بیا همداسې تر زره پورې. یو شی چې په پښتو ژبه کې تاسې باید ورته متوجه شئ هغه دا دی چې په پښتو ژبه کې همیشه عدد لومړی کوچنی رقم ویل کېږي، بیا غټ رقم ویل کېږي. چې دلته زه تاسې ته په مثال کې درښیم. مثلا صفر اووه سوه شپږ نوي، اووه سوه غټ رقم وویل شو، شپږ نوي اول شپږ ویل کېږي، بیا نوي شپږ نوي. یا مثلا پنځه پنځوس اول پنځه ویل کېږي، وروسته عدد بیا غټ رقم. یا مثلا پنځوس تاسې ګورئ چې پنځوس کې اول صفر دی نو په دې خاطر. یا مثلا نولس. اوس دا عدد موږ داسې وایو صفر اووه سوه شپږ نوي یا اووه سوه شپږ نوي، پنځه پنځوس، پنځوس، نولس، یعنې اول کوچنی رقم ویل کېږي بیا غټ رقم، مګر کله چې تر سل واوښته خبره بیا اول غټ رقم ویل کېږي بیا بیرته راځي کوچني رقم ته. یا مثلا صفر اووه سوه نوي، شل، شل، اووه اتیا،
اوه اتیا یعنې تاسو ګورئ اول کوچنی رقم ویل کېږي بیا غټ رقم مګر که چیرې تر سل واوښته یعنې په سوونو کې شوه خبره بیا چې ویل کېږي اول غټ رقم ویل کېږي 0.9 یا مثلا دلته تاسو ګورئ 0.8 0 14 9 3 یا مثلا ښه مثال یې دا کېدای شي 0.3 ګورئ اول تر ټولو غټ رقم 0.3 اته څلوېښت یا مثلا 0.10 څلوېښت دیارلس یا 0.11 څوارلس درویشت یا 0.11 اوولس دیارلس یعنې تاسې متوجه یاست چې اول تر ټولو کوچنی عدد بیا غټ عدد ویل کېږي مګر که چیرې خبره تر سوونه واوښته په هغه صورت کې دی څه کېږي اول یې تر ټولو غټ رقم ویل کېږي 0.11 څلور-دېرش یولس اوولس دغسې توګه تاسې کولی شئ چې د پښتو ژبې ټولې شمېرې همداسې حساب کړئ بله مسله د رتبي اعدادو ده رتبي اعداد یعنې دا چې ته یو شي ته درجه یا رتبه ورکوې مثلا هلته تاسو ولیدله چې یو په پښتو کې موږ کله کله د لومړي هم کاروو چې لومړی مګر ډېر معمول شکل چې په ټولو ژبو کې هم موجود دی هغه اول دی اول یا لومړی مګر په نورو ټولو اعدادو کې یوازې د ام په راوړلو سره د رتبې وروستاړی چې ام دی د هغه په راوړلو سره ټول اعداد چې کوي ځان ته رتبه اخلي دوه ام الف په دې خاطر لوېدلی دی چې دلته دوه واولونه په پښتو ژبه کې چې کله دوه واولونه څنګ پر څنګ سره راسي نو په دې وخت کې څه کېږي یو واول لویږي او یو دانه پاتېږي دلته تاسو ګورئ او دواړه سره راغلي دي نو په دې خاطر یو اول یې لوېدلی دی دوهم دلته تاسو ګورئ درېیم ا او سره دغه سوي دي امتزاج یې کړی دی یو بل کمزوري واول یې دلته رامنځته کړی دی درېیم په څلور کې څلورم په پنځه کې تاسو ګورئ لوېدلی دی چون کمزوري واول دی پنځم ځینې جوړ شوی دی شپږ یعنې شپږم اوه جمع اووم اته جمع اتم نه جمع نهم لس جمع لسم داسې نو چې تر هر څونه پرې تاسو یو شي ته رتبه ورکوئ صرف د ام په یو ځای کولو سره د دې څخه رتبې عدد جوړوئ دریم کټګوري هغه کټګوري ده چې موږ په دا کټګوري کې په عمومي توګه د یوه شي اندازه یا شمېر ښیو مثلا یو قلم دوه قلمه یوه کتابچه دوې کتابچې دلته هم موږ د اوله سره که تاسې متوجه یاست د مؤنث او مذکر خبرې کوو دلته هم کله چې موږ عدد حساب کوو نو د مؤنث او مذکر خبره ډیره جدي ده اوس تاسو ګورئ یو قلم مګر کله چې یوه وایو په یوه کې دلته یوه هی ورلویږي ځکه چې د دې سره کتابچه یو مؤنث جنس دی نو په دې اساس یو په یوه اوړي یو قلم یوه کتابچه دوه قلمه دوې کتابچې دوې په دوې باندې اوړي ځکه چې بله کلمه مؤنث ده دغه د مؤنث او مذکر حالات یوازې په یو او دوه کې دي تر یو او دوه چې اضافه سول درې څلور پنځه ټوله یو شی لیکل کېږي درې قلمه درې کتابچې څلور قلمه څلور کتابچې ټوله یو رقم لیکل کېږي او دلته یوه موضوع چې ډیره مهمه هغه دا ده چې د پښتو ژبې عادات په مجموعي توګه یو له بل سره ډېر نږدې ارتباط لري داسې نه دی لکه په نورو ژبو کې چې مثلا رتبې بیخي یو بل شی کېږي هماغه شکل یې دی صرف یو څه متفاوت کېږي دوستانو تاسې کولی سئ کله چې په پښتو ژبه کې یو عدد وایاست لومړی به که چیرې د لسونو په برخه کې و شپېته اویا اتیا نوي تر سله پورې په دغه برخه کې به تاسې لومړی کوچنی وایاست بیا به غټ لکه نه شپېته یا لکه اوه اویا یا لکه پنځه شپېته یا لکه پنځه دېرش یا لکه څلور څلوېښت اول به یې کوچنی وایاست بیا به یې غټ مګر کله چې تر سل خبره لوړه سول یو سلو درې دېرش هماغه سیستم به یې مازې به سل اول راځي یعنې تر ټولو غټ عدد به یې په مخ کې راځي که په زر کې راغله یو زرو یو سلو درې څلوېښت یا دوه زره درې سوه درې څلوېښت دا څه شي کېږي لومړی تر ټولو غټ په لسګونو په خانه کې لومړی کم یو راځي اول هغه یو راځي چې هغه کوچنی وي چې تر سلګونو خانې ته ورولوېدل په هغه صورت کې بیا غټ راځي او چې د زرګونو خانې ته ورولوېدل هم لومړی غټ عدد راځي درنو دوستانو زموږ د حساب په اړوند یا د شمېر او اندازې په اړوند درس تر همدې ځایه و تر بله درسه مو په خدای سپارم الله مو مل